ملا یعقوب د پاکستان له قصده هند سره څنګه اړیکې غواړي؟ هند ته یې څه ویلي دي؟ پاکستان باندې څنګه اور بل کړی دی؟ دا او ډېرې نورې مهمې خبرې د ملا یعقوب په همدې ویډیو کې وګورئ. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست له یوې هندي رسنۍ سره په مرکې کې ویلي د له هند سره د ښو ډیپلوماتیکو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد چهارشنبه د غبرګولي پر 11 د هند له نیوز 13 سره مرکه کړې ده. ملا یعقوب په دغه خبرو اترو کې له هند سره په سیاسي او دفاعي اړیکو ټینګار کړی دی او د افغانستان سره یې د هند له مرستو مننه کړې ده. هغه ویلي موږ د هند پر مخ د خپلو دروازو په پرانیستلو سره د دغه هیواد هرکلی کوو او هیله من یو چې هند هم اړین اقدامات وکړي او له موږ سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. هغه ویلي دي له هند سره د اړیکو د پیاوړي کېدو په صورت کې به په هند کې د طالب ځواکونو د پوځي زده کړو زمینه هم برابره شي او په دې برخه کې هیڅ کومه ستونزه نشته. ملا یعقوب نیوز 13 ته ویلي دي زموږ پوځ د نړۍ یو لوی پوځ دی. په دغه خبرو اترو کې هغه له هند څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیزي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې دفاع همکارۍ او ته زمینه برابرې کړي. هغه ویلي که څه هم له پاکستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري خو په دفاعي برخې کې له دغه هیواد سره هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ملا یعقوب په دغه خبرو اترو کې له القاعده سره د طالبانو هر ډول اړیکې رد کړي دي او ویلي دي چې له دغه شبکې سره هیڅ کومه نوې اړیکه نشته. هغه زیاته کړې ده موږ هڅه کوو او تیار یو چې له امریکا سره نوې اقتصادي سیاسي او نورې اړیکې ولرو. دا هیڅ کومه ستونزه نه لري. امریکا همداراز باید د افغانستان نوې دولت ته خنډونه رامنځته نه کړي. هغه همداراز ویلي دي داعش په افغانستان کې فزیکي شتون نه لري. ملا یعقوب همداراز دغه هندي رسنۍ ته ویلي دي چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې پاکستان د افغانستان خاوره د هند پر ضد وکاروي. دغه خبرې اترې په داسې حال کې شوي دي چې له طالبانو سره د مرکې لپاره یو هندي پلاوی کابل ته راغلی دی او ټاکل شوی چې له طالبانو سره د بیلابیلو موضوعګانو په اړه خبرې اترې وکړي. درنو لیدونکو تاسو دا ویډیو له سول افغان یوټیوب چینل څخه ولیدله. که غواړئ د سول افغان چینل نورې ویډیوګانې او خبرونه هم وګورئ نو سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ، زنګوله روښانه کړئ ترڅو زر خبر شئ. زموږ پخوانۍ ویډیوګانې هم وګورئ. زموږ نورې ویډیوګانې به هم تر څو ساعتونو نشر شي. تر هغه ښه وخت ولرئ.